بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن ټاپک زما د 12 د بایولوژي نه دی او د دې ټاپک نوم دی هیټ لاس. دوه الفاظ دي، یو د هیټ مونږ وایو ګرمایش ته، او د دې لاس مطلب دی چې لکه یو انساني جسم دی، د هغه انساني جسم نه به چې د په جسم کې هیټ پیدا کیږي د ریاکشن د وجې نه، چې په هغې کې انزایم رول دی، پای کې د اکسیجن کار دی، پای کې د فوډ کار دی، او هغه د ټول سیزونه دی ورسره ملاویږي او په هر سیل کې چې د هیټ پیدا کیږي. اوس دا خبره یاد ساتئ چې کله دا هیټ پیدا شي د انسان په جسم کې د دې هیټ پیدا څه ده. د هیټ د ټول نه اولنۍ پیدا دا ده چې دا زمونږ د خوراک په هضمېدو کې مدد ورکوي، ځکه چې کله مونږ خوراک وخورو نو زمونږ معده چې دا یا چې زمونږ انټسټاین دی پای کې د خوراک هضمېږي، نو هغې له ګرمایش ضرورت چې دی نو هغه پکار دی. اکثر به تاسو اورېدلي چې کله مونږ روټۍ خورو نو اکثر زمونږ ملګري اکثر مونږ ته ووایي چې په روټۍ پسې ډایرکټ چې دی هغه تاسو مطلب دا چې باتینګ تاسو مه کوئ، لامبل چې دی نو هغه په روټۍ پسې ورپسې چې دی هغه نه ښه. د هغې وجه څه ده چې کله مونږ روټۍ وخورو او مونږ په یخو اوبو باندې چې دی مطلب مونږ باتینګ وکړو نو زمونږ چې کوم سرمن ده په دې باندې چې له پاسه کم رګونه دي، نو په دې رګونو کې کومه وینه چې ده نه د هغه یخوالي اثر دی ته لاړ شي او هغه وینه چې ده نه هغه یخه شي، او چې کله دا بلډ زموږ سره سرکولیشن کې معدې ته او انټسټاین ته چې دی دا ورسي هلته کې یخوالی پیدا شي، نو د هغې د وجې نه چې دی بیا ډایجیشن چې دی نه هغه ډېر په ګرانه باندې چې دی کېږي. نو ځکه هیټ چې دی هغه جسم نه چې دی ضروري دی، خو په بعضې وخت کې دا هیټ چې دی دا دونه زیات شي چې بیا مونږ دا نشو برداشت کولی، او اکثر داسې چې بیا مونږ له ګرمي کېږي. نو داسې څه طریقې دي چې په هغې باندې هیټ چې دی هغه انساني جسم نه چې دی لاس کېږي، مطلب دا دی چې ختمیږي. نو سټریټجیز د دې لپاره څه دي؟ فالوینګ سټریټجیز کین بي اډاپټډ. دا یاد ساتئ چې دا د کلاس 12 بایولوژي ټاپک دی، او دا ټاپک چې دی د بلنګ کوېسچن کې نه راځي، دا به تاسو ته پیپر کې شارټ کوېسچن باندې راځي، نه ځکه په دې کې د ډېر زیات بحث ضرورت چې دی نشته. نو د هیټ د ختمولو دپاره یا د هیټ لاس کېدو دپاره زموږ په جسم کې چې کم سټریټجیز دي، کمې طریقې دي، نو هغه څه دي؟ پای کې اولنۍ طریقه ده ریډیشن. نو 50% هیټ از لاس بای ریډیشن. ریډیشن مونږ دې ته وایو چې کله د یو ځای نه هیټ پاس کیږي بل ځای ته بغیر څه د ټچینګ نه، نو هغې ته ویلی کېږي ریډیشن. فرض کا یو باډي ده، هغه جسم چې دی ګرم دی، هغه زموږ سره نان لیمن هم کېدی شي، زموږ سره چې دی لیمن هم کېدی شي، چې د دې نه دا هیټ ټرانسفر شي داسې ځای ته چې په هغه ځای کې دا هیټ نه وي. د دې مثال به داسې وي چې 50% هیټ چې دی هغه زموږ د جسم نه پاس کېږي د ریډیشن په ذریعه. چې کله موږ په یو ځای کې ناست یو، هغه ځای یخ دی او زموږ بدن چې دی ګرم دی، نو زموږ د جسم نه د ایر په ذریعه باندې چې دی دا هیټ لاس کېږي بهر طرف ته، نو دا زموږ سره دی ریډیشن. د دې اسان اگزامپل موږ داسې والو چې کله موږ په داسې ځای کې چې دی موږ چې دی اوده کېږو چې هغه ځای داسې چې یخي او زموږ بدن ګرم وي، نو لږ ساعت بعد دا چل وشي چې زموږ د جسم نه هغه هیټ چې دی نه هغه لرې کېږي، نو دې طریقې ته موږ وایو ریډیشن. او په دې طریقه باندې 50% هیټ چې دی نه هغه لاس کېږي. بل زموږ سره دی ویسو ډایلیشن. بلډ ویسل نیر د سکین ډایلیټ اینډ لاس هیټ. ویسو ډایلیشن موږ دې ته وایو چې زموږ چې کوم رګونه دي، لکه زموږ دا جسم دی، دا سکین دی، په دې سکین نه لاندې بالکل د دې لیر نه لاندې چې کم رګونه دي دا ډایلیټ شي، مطلب دا دی چې دا کولاو شي. چې کله دا کولاو شي په دې کې د وینې د رفتار چې دی دا سیوا شي. چې کله د وینې رفتار سیوا شي نو وینه چې دا ټول سیلز دي، په دې کې خوراک شامل شوی دی، په دې کې اکسیجن شامل شوی دی، نو په دې طریقه باندې زموږ چې کم هیرز دي، کم پورز دي په دې سکین باندې، نو په دې باندې دا هیټ چې دی بهر طرف ته چې دی دا ایکسریټ کېږي او د جسم نه چې دی لرې کېږي. بیا زموږ سره ایواپوریشن یو میتھډ دی. ایواپوریشن څه ته وایي؟ کنټینیوسلی ایواپوریشن اکر فرام سکین. اوس ایواپوریشن چې دی هغه کېږي، خو اکثر چې دی موږ ته پته نه لګي. کنټینیوسلی مسلسل دا یو پروسس روان دی او زموږ د جسم نه دا ایواپوریشن چې دی کېږي، مطلب دا دی چې واټر پارټیکل چې دی هغه د جسم نه چې دی لرې کېږي. بیا زموږ سره سویټینګ دی، ایکټیویشن اف سویټ ګلینډ. چې کله ډیر زیات مطلب د زموږ له ډیر زیات ګرمي وشي نو زموږ په جسم کې الله پاک چې دی یو سویټ ګلینډ پیدا کړلی. هغه سویټ ګلینډ دا نه دی چې دا یو خوږ ځای دی، خو سویټ ګلینډ دې ته وایي چې هغه دا ریسپانسیبل دی. چې کله هیټ سیوا شي نو د دې کار دا دی چې دا به د جسم نه خوله لرې کوي، کم واټر چې دی هغه ایکسریټ کوي.
د څه په ذریعه د سکین په ذریعه. نو د هغې سره چې دی زموږ جسم چې دی هغه یخیږي او هیټ چې دی هغه لاس کېږي. بیا زموږ سره بریتینګ دی او مطلب دا دی چې کله موږ اکسیجن نه لګوم کاربن ډای اکساید چې دی هغه بهر انوایرمنټ چې دی ورکو. چې کله موږ کاربن ډای اکساید بهر انوایرمنټ ورکو نو په دې کې زموږ د جسم نو واټر پارټیکل چې دی زموږ د خوله باندې چې دی راوځي خو هغه موږ نه نو په دې ذریعه دې طریقه باندې چې دی هیټ چې دی ناغم لاس کېږي. خو دا یاد ساتئ چې سټډیز د نمونه یاد ساتئ چې دا څه دي. یو زموږ سره ریډیشن دی، واسو ډایلیشن دی، ایواپوریشن دی، سویټینګ دی او بریدینګ دی. صرف دا نمونه یاد ساتئ او دا خبر مې یاد ساتئ چې دا کوېسچن چې دی دا به تاسو ته په شارټ کوېسچن کې چې دی راتلی شي. په لنګ کوېسچن کې که فرض که راځي نو دا به د جوس په شکل چې دی راځي د 2-3 نمبرو. نو دا شارټ ټاپک و، په دې کې زیات بحث ضرورت نشته. زه امید کوم ته تاسو پوه شوي. نورو سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.